ورونو یو چل لحظات د نوجوانی دي دا نوجوانی ډیر عظیم نعمت دی د رب کائنات د طرفنا ځکه یې په هغه لویه ورځ باندې رب کائنات پوښتنه کوي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت کې به هیڅ یو انسان خپل قدمونه د یو ځای نه بل ځای ته وانخلي تر څو چې د څلورو غټو مسلو پوښتنه ترې ونشي اول ای انسان ما عمر درکړی دا دې په څه کې خرج کو دویم ای انسان ځواني مې درکړې وه دا ځواني دې په څه کې خرج کړه دریم څومره د دین مسایل چې د اورېدلي څومره عمل دې پرې کړی څلورم مال دې د کوم طرف نه ګټلی او په څه کې دې خرج کړی آیا د حلالو نه او که د حرامو نه ستا د رزق د ګټلو طریقه څنګه وه او د خرج کولو یې څنګه وه ځکه د الله نبي وینا ده کومه غوښه چې د حرامو نه راوټو کېږي ور ډېر حقدار دی په هغې دغه غوښه به ضرور په اور باندې سوځي ما دا خبره عرض کوله چې نوجواني د الله د نعمتونو نه یو عظیم نعمت دی چې الله یې په هغه لویه ورځ باندې پوښتنه کوي همدغه وجه ده چې عبادت د ځوانۍ د وختو الله ته ډېر زیات مقبول دی دغه وجه ده چې نبي علیه السلام فرمایي کله چې د قیامت هغه سختترینه ورځ شي چې لمر یو میل رانږدې شي او دا ځمکه بدله شوې او دا ځمکه به سمه خوټ کېږي د انسانانو د بدنونو نه ویا ګزه خولې به وبهیږي هر انسان به د خولو په ډنډونو کې په دغه وخت کې به الله رب العالمین یو څو کسانو ته اعلان وکړي چې راځئ تاسو ته اعزاز او شرف دا دی چې زما د عرش د سوري د لاندې داخل شئ یو په هغې کې وشاب نشأ فی عبادت الله هغه ځوان چې په ځوانۍ کې د الله بندګي کوي او بل هغه انسان چې زړه یې مسجد پورې نښتلی ورونو یو چل لحظات د ځوانۍ د دې پسې به سړی څه ارمان کوي بیا چې کاش د الله په عبادت کې مې تېره کړې وی کاش کې چې د الله رب العالمین بندګي مې پکې کړې وی او دا دومره زر تېرېږي لکه یو خیال یو سوچ چې انسان په ذهن کې راوړی او ختمیږي په کار دا ده چې دا د دنیا دا زندګي فاني ده ختمېدونکې دا د یو خوب لیدل دي سبا بیا حساب شروع کېږي د عمل موقع نشته هلته به بیا صرف دا ارمانې چې الله بېرته مې دنیا ته واپس کا زه به ستا صحیح بندګي وکړم لیکن واپس کېدل نشته نن موږ سره موقع ده په کار دا ده چې صحیح د الله بندګي وکړو زموږ